Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear friends. Today our class is English short sentences in Pashto. خیر اغلاس ملګرو، نن ورځ زموږ کلاس دی د انګلیسي ژبې کوچنۍ جملې په پښتو کې. نو ټایم نه ویسټ کوو، راځئ چې کلاس شروع کړو. نمبر 1 cool down. cool down حوصله وکړه. go ahead. go ahead وړاندې ځه، وړاندې لاړ شه. how much. how much څومره. I can't wait more. I can't wait more زه نور نشم پاتې کېدی، زه نور صبر نشم کوی. absolutely not. absolutely not بالکل نه یا هیڅ کله نه. do it fast. do it fast ژر ژرې وکړه. don't do it again. don't do it again بیا داسې کار ونه کړې. are you sure. are you sure آیا ته مطمئن یې؟ come here. come here دلته راشه. do you know her. do you know her آیا ته هغه پیژنې؟ do you think so. do you think so آیا ته داسې فکر کوې؟ do you understand. do you understand آیا ته پوهیږې؟ don't make mistake. don't make mistake غلطي ونه کړې. give me a hand. give me a hand ما سره همکاري وکړه. good luck. good luck ښه چانس یا ښه وخت. how a nice day. how a nice day ښه ورځ ولري. how are you doing. how are you doing ته څنګه یې؟ I am having fun. I am having fun زه تفریح کوم یا استراحت کوم. I am leaving. I am leaving زه ځم یا زه روانېږم. I am ready. I am ready زه تیار یم یا چمتو یم. I have so. I have so امید لرم چې همداسې به وشي یا همداسې به شي. دوستانو د نن ورځې کلاس ته دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ډېر کم وخت کې په ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو لطفا زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ، تر څو هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. Thank you so much for watching.